راغلی د آلماني ژبه په 10 ورځو کې دریم لوست دی لنډې جملې. د هغه ویونونو او لغاتونو لپاره اوس جملې جوړو چې هغه مونږ په دویم لوست کې وویلې. Deutschland. Deutschland آلمان ته په آلماني ژبه کې کله چې سړی آلمان ته راشي بیا په دې باندې پوهیږي چې دوی د آلمان لپاره او بغیر د قلم زه جوړ کړم چې دا کار نه کوي ولې دا دی اوس صحیح شو. Deutschland یا آلمان. Ich lebe in Deutschland. زه په آلمان کې ژوند کوم. زه په lebe ژوند کولو ته وایي. ژوند کول. In Deutschland آلمان. Deutsch آلمانی ژبه. Ich lerne Deutsch. که مو پام وي مونږ ویلي وو چې د جملې پیل په غټ توري باندې کیږي. مونږ یې پیل په غټو تورو باندې کوو. aus ل ich komme aus Afghanistan. Ich komme زه که داسې معنا کو زه راځم له افغانستان نه خو معنا دا ورکوي چې زه د افغانستان یم یا زه افغان یم. heißen نومېدل. ich heiße Samun. زه نومېږم سیمون. ich heiße Samun. زما نوم سمون دی. ich زه په پسنیو جملو کې مو وکاروئ. بیا هم du ته Du trinkst Wasser. Trinken. Ja. Ich trinke Wasser. هو زه اوبه څښم. Nein زه اوبه نه څښم. نه زه اوبه نه څښم. mit سره یو چا سره یو ځای کې. آلمانیان یا په آلماني ژبه کې داسې ویل کېږي که چېرته مونږ په بوس کې راځو نو مونږ یې څنګه وایو ich komme mit dem Bus. Ich komme mit dem Bus.
بوس مې دلته ځکه غټ ولیکئ چې نوم دی. Ich komme زه بوس کې راغلم یا زه بس کې راغلم. lernen زده کول. ich زه ich lerne Deutsch. زه آلمانی زده کوم. oder ka trinkst du Wasser oder Tee? Trinkst du skil du Wasser oder Tee چای؟ دا یو سوالیه جمله سوله چې فعل مو په اول کې راوستی او جمله مو په سوالیه باندې تبدیله کړه. wann کله wie څنګه wo چیرې دا ټول په یو وار مونږ په یوه جمله کې کاروو هغه هم په دریو حالتونو کې. wann gehst du zur Schule سوال دی وای کله زی ته مکتب ته یا ښوونځي ته wie gehst du zur Schule ته څنګه ښوونځي ته ځې منظور دا چې څه باندې څه کې ځې مونږه مخکې وویلې ich komme mit dem Bus. wo lernst du Deutsch ته چیرته آلمانی زده کوې wo lernst du Deutsch ته چیرته آلمانی زده کوې. wann wie wo دا چې دي درې واړه د سوال یا د پوښتنې کولو لپاره کارول کیږي د پوښتنې توري دي. haben لرل ich habe Durst زه تږی یم. Entschuldigung بخنه د دې آرټیکل دی دا نوم دی په غټ توري باندې شروع کیږي یا پیلیږي دا نوم دی بخنه Entschuldigung دا په راتلونکو درسونو کې هم په جملو کې کاروم. تر بیا خیر چارې الله مو مل.